زمونږ په دې ادبي شخصیاتو کې که څوک ډېر زر په بره تللی دی او هغه خپل د خپل شخصیت هغه پیژندګلو کړې ده نو هغه صرف باچا صاحب دی. باچا صاحب به مونږ زما په خیال چې لس کاله مخکې باچا صاحب مونږ نه پیژندو او زما په خیال چې څنګه ما نه پیژندو داسې به ډېر ونه پیژندو. خو بیا په دا لږ وخت کې نن باچا صاحب چې کوم دی نو هغه زما په خیال چې د سوات نه ور تر ګوهاټ او بنو تر د پورا په پښتونخوا کې یو معروف شخصیت دی او باچا صاحب زموږ په زړه کې خو ځکه ناست دی چې لا ډېر پیژندګلو هم باچا صاحب سره زموږ نه وه چې زما مور وفات شوې وه او باچا صاحب 4 کاله مخکې تقریبا 15 کاله مخکې راسي چې باچا صاحب په خپل طبیعت خراب وو. خپل بچي ما کلی ته راولېږل دوا دپاره نو باچا صاحب یو داسې شخصیت دی چې هغه که د مرکې خبره څنګه چې بهتاب صاحب وکړه نو مرکه که مونږ د قلندر صاحب د دور نه د مرکې ریګولر غړي وو خو اوس هغه ستګ مونږ کم کړی دی او باچا صاحب زه په دا پېښور کې به مرکې ته چې د میاشت نیمه کې یو ځل راشم او باچا صاحب چې کوم دی د ثوابۍ نه د مرکې هر اجلاس ته راځي نو دا د دوی هغه ادب سره مینه ده او که باچا صاحب نه پوښتنه کوي باچا صاحب وایي زه زده کړې ته راځم زه زده کړه کوم او دا د دوی هغه یو لوی ظرف دی چې دوی دا هغه نه کوي چې په دا عمر کې په 80 کال په عمر کې دوی وایي چې زه زده کړه کوم نو زده کړې لپاره د عمر څه نشته او بل د دوی په لیک کې د منصب په لیک کې چې کوم دا غوښ شو د عمر نو زما په خیال چې موږ دواړه سره همزور یو په سکول په دغه کې زما 64 ته او 1964 او خپل زما تاریخ پیدایش 1963 نو غالبا همزور یو سره نو بیا هم زه باچا صاحب ته په دې دومره لوی زیار باندې لوی کار باندې مبارکي ورته ورکوم. د خاکې خو ما لوستې نه دي خو دا به زه ولولم او بیا زمونږ چې څه کېږي نو هغه په دې کتاب باندې که خپله تبصره خپله تجزیه صحیح نو هغه به ورباندې مونږ زه به ورباندې بیا خپل لیکل وکړم او یو ځل بیا تاسو ډېره مننه باچا